د افغانستان د بنسټیزو روڼتیا نوښت په کابل کې د یوې ګډې ناستې پر مهال په هیواد کې د مهمو زیربنایي پروژو د څېړنې راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې لا هم ډېری ټولګټې او زیربنایي پروژې د داوطلبۍ، تدارکاتو او سپارنې په مرحلو کې جدي ستونزې لري. د یاد بنسټ د دارالانشا مشر صبغت الله کریمي وایي چې د ډېریو زیربنایي پروژو د ډیزاین او سروې پړاوونه د نامسلکي کسانو لخوا ترسره کیږي چې له یوه اړخه د دې چارې له کبله د پروژو عملي چارې ځنډیږي او له بل پلوه یې پراخ فساد ته هم لاره هواره کړې. متاسفانه این مرحله پروژه های ساختمانی من میتونم باشتان یک اصطلاح را بگم به مادر فساد تبدیل شده. در این مرحله دستکاری در احجام کاری صورت میگیره. در این مرحله سروی نادرست صورت میگیره. در این مرحله دیزاین نادرست صورت میگیره. در این مرحله پلانگذاری غیر مسلکی صورت میگیره. نوموړی دغه راز زیاتوي چې لا هم ډیری دولتي بنسټونه د مهمو پروژو په اړه د اطلاعاتو له ورکونې ډډه کوي. د فساد او ځنډ په تړاو د دوی څېړنیز راپورونو او وړاندیزونو ته جدي پام نه کوي او د دوی له ټینګار سره سره د مهمو زیربنایي پروژو په چارو کې روڼتیا له پامه غورځوي. بعضی نیادهایی هم هستند که به یافته‌های تحقیقی هیچ اصلا تمکین نمیکنن و اهمیت نمیتن و در مقابل تغییر از خود مقاومت نشان میدن. د کریمي په خبره دوی په خپل دغه څېړنیز راپور کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د 10 مهمو ټولګټو او زیربنایي پروژو چارې څېړلې چې له دې ډلې 14 پروژې د داوطلبۍ، تدارکاتو او ډیزاین په پړاوونو کې جدي ستونزې لري. بلخوا د اقتصاد وزارت چارواکي هم د تدارکاتو پر ملي ادارې نیوکه کوي چې د ټولګټو او مهمو زیربنایي پروژو د تدارکاتي پروسو په برخه کې د پرتو ستونزو د حل په موخه مشخص پلان نه لري او له یادې ادارې غوښتنه کوي چې د دغو ستونزو د حل په موخه د کوټلي ګامونه اوچت کړي. برای حل این چالش‌ها برای نهاد تدارکاتی پیشنهاد میشه تا روند شناسایی پروژه ها بهبود بخشیده و مراحل آماده سازی پروژه که باید از بخش سافت از اوست که سروی، دیزاین، تخمین هزینه، پلان کاری و دسترسی به ساحه استملاک است یک بار بازبینی بکنه. د تدارکاتو ملي ادارې چارواکي هم د مهمو زیربنایي پروژو په برخه کې پرتې ستونزې مني خو ټینګار کوي چې دوی له اړوندو ادارو سره په ګډه کار کوي ترڅو ژر تر ژره دغه ستونزې حل کړي. ملي تدارکات اداره په پام کې لري چې د مالی وزارت او نور اړوندو ادارو سره په همکاري د الکترونیکي تادیاتو فعال کړي چې له دې سره به د تادیاتو پروسه چټکه او نور هم شفاف شي. د افغانستان د بنسټیزو روڼتیا نوښت داسې مهال په لویو زیربنایي پروژو کې د شته ستونزو او فساد په اړه راپور خپروي چې تر دې وړاندې هم ګڼو ملي او نړیوالو ادارو په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو فساد په اړه راپورونه ورکړي خو افغان حکومت له ژمنو سره سره د فساد د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی دی.